حبیب رحمان مامون د کرغیو د نوي ولسوال په توګه رسما خپله دنده پیل کړه. د ولایت مقام په وړاندیز او د سیمهیزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې په منظورۍ د الینګار ولسوالۍ ولسوال حبیب رحمان مامون نن د یکشنبې په ورځ د ولایت مقام د سکتوري او تخنیکي خدمتونو او د انساني سرچینو رئیس له لوري رسما د کرغیو ولسوالۍ د نوي ولسوال په توګه د یادې ولسوالۍ کارکوونکو ته ور وپېژندل شو. په پیل کې د انساني سرچینو رئیس خیبر نیازي له لوري د کرغیو ولسوالۍ لپاره نوي ولسوال د تقرر مکتوب ولوست چې پکې حبیب رحمان مامون د کرغیو ننوي ولسوال او د کرغیو پخوانی ولسوال فرهاد ثاقب د الینګار د نوي ولسوال په توګه په خدمتي ډول ګمارل شوي وو. د سکتوري او تخنیکي خدمتونو رئیس محمد حنیف هاشمي په خپله وینا کې د کرغیو نوي ولسوال حبیب رحمان مامون ته د ولایت د رهبرۍ هغه سپارښتنې او لارښوونې چې د چارو بهبود په موخه وی وړاندې کړي. هغه ویل نوی ولسوال دی کوښښ وکړي چې فساد سره کلکه مبارزه، د غصب جدي مخنیوی، د حکومتدارۍ پیاوړتیا، د 7 نمبر شعره د لا ډاډمن امنیت، د امنیتي او ملکي ادارو ترمنځ د همغږۍ زیاتوالی، د ولس او حکومت ترمنځ د اړیکو لا پیاوړي کول او ګڼو نورو برخو کې د جدي هڅې وکړي. نوړي د ولسوالۍ له ملکي او نظامي مسؤلینو څخه غوښتنه وکړه چې د چارو بهبود لپاره د نوي ولسوال سره کاملا همکار پاتې شي. په ورته مهال د کرغیو امني قمندان محمد اسلام صافي او قومي مشر فهیم ترخیل خبرې وکړې او د چارو بهبود او هر اړخیزې همکارۍ په برخه کې یې له نوي ولسوال سره د یو ځای ښه کار ژمنه وکړه. د کرغیو نوي ولسوال حبیب رحمان مامون د لغمان ولایت د رهبرۍ له باور څخه مننه وکړه چې پردې یې کړې او ژمنه وکړه چې په پوره ایماندارۍ سره به د مسؤلینو باور ساتي. هغه ویل د نورو سترو کارونو سربیره به د ملکي او نظامي ادارو په همکارۍ د غصب مخنیوي له عاملینو سره جدي قانوني چلن، په سیمهیزو او ملي مسایلو کې د ولسونو همکارۍ لا جلبول، د ملکي او نظامي ادارو ترمنځ د همغږۍ زیاتوالی، د کابل جلال آباد لوی لارې امنیت ته جدي پاملرنه، له قومونو سره اړیکو زیاتوالی او ګڼو نورو برخو کې به لا زیات کار وکړي. حبیب رحمان مامون یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د لغمان والي محمد آصف ننګ له لوري شوی باور به ساتي او ولسونه به له ښو خدمتونو برخمن کړي.